د موسمي جامو د تولید دغه کارخونه د بلخ ولایت د یو صنعتکار لخوا په مزار شریف ښار کې پرانیستل شوې ده چې د کورنیو بازارونو د پوښښ ترڅنګ یې شاوخوا 500 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. جمپر زمستانی و بهاری تولید داریم. بهاری ما به نام واسکت است، زمستانی ما جمپر. ما در کارخانه‌های زنجیره‌ای به حدود 6-7 میلیون افغانی ما سرمایه‌گذاری کردیم که در حدود 5-6 جای است که در هر کدام 100-120-150 نفر کار میکنند. تقریبا در حدود 500 نفر زمینه کار ما مهیا ساختیم. د دغه کارخونې مسئول په هیواد کې دننه د خامو موادو له کمښت څخه سر ټکوي او د اسلامي امارت له مسئولینو او د هیواد له سوداګرو څخه غواړي چې په افغانستان کې دننه د خامو موادو د تولید په برخه کې هڅې وکړي او خصوصي سکتور ته زمینه برابره کړي ترڅو هیواد په دغه برخه کې په ځان بسیا شي. وقت مواد ما نرسه، مواد خام ما تو وقتای برابر میشه که ما مجبور هستیم 10 روز 8 روز 5 روز کارخانه خود بند کنیم. مواد خام اگر در اینجا مهیا باشه برادرای تاجر ما این گپا رو مهیا بکنن. خواست کل تاجر و کارخانه تولیدی همی است. بلخوا هغه ځوانان چې په دغه کارخونه کې په کار بوخت دي په هیواد کې موجوده امنیت د اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره ښه فرصت بولي او له پاتې ځوانانو څخه غواړي چې د خپل کاري ځواک دي د افغانستان د سوکالۍ لپاره وکاروي. ما مدت تقریبا 8-9 ماه میشه اینجا کار میکنم. قبل از اینکه اینجا بیایم ایران رفته بودم یک دوره دیگه. ایران هم در مسیر راه مشکلات زیادی را سپری کردیم دیگه. دوران سختی از کشور بیگانه، ما هویت نداریم اونجا دیگه. اینجا که هستم کشور خود ما است، کار است، خوب هستیم اینجا، مصروف هستیم، فضل خدا خوب هستیم. امنیت فعلا بسیار راضی هستیم، امنیت خوب است دیگه. خواست ما از کسایی که به می کارا هستن دیگه خواهش میکنم که در وطن خود ما سرمایه گذاری کنن، همینجا کار کنن دیگه تا هموطنای خود ما سر کار باشن. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې شاوخوا 1100 وړې متوسطې او لویې فابریکې شتون لري چې له دې جملې څخه 500 فابریکې فعالې دي او خدمات وړاندې کوي.